بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. زه یم ستاسو ورور طارق مشال په پروګرام کې ارتارکلی وایم. امید لرم روغ به یې جوړ به یې او د ژوند نه مزې اخلئ. ګران مینوالو دا وخت راغلي یو موږ تورډیري ته د خپل ډېر خوږ او ګران ملګري جلال یوسفزی ځای ته د هغه یو جهان مننه کوو. دومره ښایسته خوندوره غونډه را جوړه کړه. مظهر یوسفزی راغلی دی د زیدي نه، د هغې ډېره مننه کوو. فاروق استاذ دی، د هغې ښکلی دی، هغې سره هغې ته هم هرکلی وایو. بهرحال د جلال ځای ته راغلی دی. استاد یو جهان مننه کوو. شایان باچا راغلی دی د زیدي نه. خو د دیني پروګرام چې څومره هم کریډټ دی زمونږ د پېښور نه راغلی دی، زمونږ ورور، زمونږ ملګری عثمان شکور دی. ځکه چې مونږ یو بل سره په رابطه کې وو، خو د عثمان د راتلو په وجه مونږ ټول یو ځای شو. نو د پروګرام باقاعده آغاز کوو. د خپل یو څو شعرونه وه تاسو ته ډالۍ کړمه، او نوي څو شعرونه دي چې څوک د بې لارې او په لاره څوک دی، څوک د بې لارې او په لاره څوک دی، نن بې نشې او بې خماره څوک دی. او د شیخ چې جام اواز تر غوږو شنو، د شیخ چې جام اواز تر غوږو شنو، وی متقي او پرهیزګاره څوک دی. د شیخ چې جام اواز تر غوږو شنو، وی متقي او پرهیزګاره څوک دی. او دا یو خو زه شومه نور لاس اوچت کوي، دا یو خو زه شومه نور لاس اوچت کوي. او په دې محفل کې بې له یاره څوک دی، دا یو خو زه شومه نور لاس اوچت کوي. او په دې محفل کې نور بې له یاره څوک دی. او لږ انقلابي غونډه کې شعر دی چې کوشش وکړی چې زمونږ به وینه دوی خوله دې راکړي، زمونږ به وینه دوی خوله دې راکړي او پته به ولګي غداره څوک دی. زمونږ وینه دوی خوله دې راکړي او پته به ولګي غداره څوک دی. او نوی یو کلام دی چې څوک چې کل کائنات کې ګرځي، څوک چې په سوات کې ګرځي، کل کائنات کې ګرځي، څوک چې په سوات کې ګرځي. او دس په وینو کې بیا په جومات کې ګرځي، او دس په وینو کړي بیا په جومات کې ګرځي. او شایانه ما باندې سر ښکليه په ملاقات کې ګرځي، ما باندې سر ښکليه په ملاقات کې ګرځي. پرون موړ شوی سړی پرون موړ شوی سړی په ذات او پات کې ګرځي. مننه. پرون موړ شوی سړی په ذات او پات کې ګرځي. د یوې موره پیدا په کم او زیات کې ګرځي، د یوې موره پیدا په کم او زیات کې ګرځي. زړګیه ماته غوږ شه خلک اوقات کې ګرځي، زړګیه ماته غوږ شه خلک اوقات کې ګرځي. او شایانه رقیب د یار په چم کې تجاوزات کې ګرځي، رقیب د یار په چم کې تجاوزات کې ګرځي. او مننه. رقیب د یار په چم کې او تجاوزات کې ګرځي. مشاله یو دیدن و لا مې خیالات کې ګرځي. ډېره مننه. زمونږ ډېر خوږ راغلی ملګری عثمان شکور ته بلنه ورکوم چې خپل کلام ډالۍ. زه یو ځل بیا د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. دغه پروګرام را جوړ شو ناڅاپي، نو او استاد جي په مخ کې خبرې کول هم ګرانه، خو راځم ماک بوټ غزل دی. او چې مرغۍ اوس نه کوي چې غار د یو سړي د لاسه، ویر او ماتم کوي چې نار د یو سړي د لاسه. امن پسند یمه پښتون یمه په خپله خاوره، وده مې نه کوي روزګار د یو سړي د لاسه. امن پسند یمه پښتون یمه په خپله خاوره، وده مې نه کوي روزګار د یو سړي د لاسه. په نه خبره یې کافر کړمه د کلي ملا، نه حق ختلی یم په دار د یو سړي د لاسه. او زوی یې چا مړ کړو لیونۍ مور یې او دره ګرځي، ځان ته خیرې کوي ازار د یو سړي د لاسه. او غلبیل غلبیل یم په وجود کې مې ساه هم نه لرم، روغ نه یم مړی یم یار د یو سړي د لاسه. او خوانه مې تللې د راتلو وعدې زړه کې ساتم، خوانه مې تللې د راتلو وعدې زړه کې ساتم، کړم به ټول عمر انتظار د یو سړي د لاسه. او مقصده چې عثمانه زړه مې د هجران لمبو وهلی مدام، عثمانه زړه مې د هجران لمبو وهلی مدام، په کټ کې پروت یم بیمار د یو سړي د لاسه. مهرباني مهرباني. بل کلام وایي که نه یو ځان مخ خلاصوم. بل کلام